د لمانځه نیت په اصل کې د زړه ارادې ته ویل کېږي. کله چې ته د زړه نه اراده وکړې چې زه مونځ کوم، دغه ته د لمانځه نیت ویل کېږي. ډېر وروڼه په دې اړه پوښتنه کوي د لمانځه نیت څرنګه کېږي، د نفلو نیت څرنګه وکړو، د تهجدو نیت څرنګه وکړو، همدارنګه د سنتو د جمعې د لمانځه د سنتو سره قم نیت وکړو. ورونو نیت ډېر اسانه ده په مانځه کې. دا لازم نه ده، ضروري نه ده چې حتما ته په خوله باندې نیت ووایې او ودرېږي او ولاړ واوسېږي او دا ووایې چې 2 رکعاته کوم یا 15 رکعاته کوم یا 4 رکعاته کوم. دې ته ضرورت نشته. ته فقط په زړه کې اراده وکړه چې زه 2 رکعاته فرض مونځ کومه، د سحر کومه او امام پسې کوم که تنها کوم، همدا کفایت کوي. کله چې ته سنت مونځ کوې فقط دغه رقم نیت وکړه چې په زړه کې د اراده وکړه چې زه 2 رکعاته سنت مونځ کوم، د سحر دی که د ماښام دی که د ماخوستن دی. او کله چې ته د تهجد لمونځ کوې همدارنګه فقط اراده په زړه کې وکړه چې زه د تهجد لمونځ کوم یا د ماښام مونځ کوم یا د سحر مونځ کوم، د هر وخت مونځ چې ته کوې فقط په زړه کې ده چې کله اراده راشي همغه ته نیت ویل کېږي. نو په نیت کې همدغه ضروري ده چې ته یو څو خبرې په نظر کې ونیسې. یو دا چې وخت په نظر کې ونیسې چې زه څه وخت مونځ کوم. دویم دا چې فرض کوم او که سنت کوم او که نفل کوم که تهجد کوم، دغه په زړه کې نیسه. او بل دا چې څو رکعاته کومه، یعنی 4 رکعاته کوم که 2 رکعاته کوم که 3 کوم. اخري خبره دا چې دا په نظر کې ونیسي چې زه تنها لمونځ کوم او که د امام سره کوم. کله چې ستا په زړه کې دا خبره تیره شوه نو همدغه ته نیت ویل کېږي. سمدستي الله اکبر وایه. نور زیات تشویش ته او زیات هغه ته ضرورت نشته. که په خوله دې وویلې احیانا او د خوله او د زړه خبره دې یو کړه مشکل نشته، لیکن مهم دا ده چې ته په زړه کې دې د لمانځه اراده په زړه کې د نیت کړی وي. یعنی د نیت اصلي ځای هغه زړه ده.